او یو حدیث مبارک راځي آقا علیه السلام فرمایي چا چې سل ځل ما باندې په ورځ کې درود شریف ویلو الله تعالی به د سل حاجات پوره کړي او یا حاجتونو د آخرت او در حاجتونو د دنیا. نو دوستانو مشرانو ما عرض دا کولو چې د درود شریف ډیر ناشنا فضیلت دی او ډیر لوی فضایل د درود شریف په احادیث مبارکو کې ذکر شوی دي او ډیر ناشنا واقعات علماء په خپل کتابونو کې ذکر کړی دي. لکه علامه سخاوي رحمه الله په خپل کتاب القول البديع کې یو ډیر ناشنا واقعا د درود شریف په فضیلت باندې را نقل کړی ده. هغه را نقل کړی دي چې اوزل حسن بصری رحمه الله ته یو زنانه راغه او ته او فرمایل چې اے حسن صاحب زما لور وفات شوی ده او زما خوښ ده چې زه هغه په خوب کې وینم او هغه سره زما ملاقات وشي او ډیر زیات او پسې خپېما. حسن صاحب ته فرمایل چې کله ته د ماسوتن منځ وکي د ماسوتن د منځ د پس سلو رکعات نفل نه ته تړه په هر رکعت کې د سوره فاتحه نه پس سوره تکاثر وایا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تر اخره پوری او داغه نه پس چې کله ته د سلو رکعات نفل وکي نو بیا درود شریف شروع کا او د اود کېدو پوری په اقاله سلام باندې درود شریف وایا ان شاء الله العزیز تو خپل لور په خوب کې ویني چې کله شپه شو دي زنانه د عملو ک او د شوا د شپې لور په خوب کې وکړه چې په جهنم کې ده او د تارکولو او د اور جامع اچولې دي لاسونه او خپې ولا تړلې شوی دي او سره د خپو سره جوړ کړی شوی دی په عذاب کې مبتلا ده مور ډیره په hebat او په خفغان سره را پاسې ده او په جړا شو. سحر وختي حسن صاحب تورغه حسن بصری رحمه الله تعالی او حسن بصری رحم الله ته عرض کو چې حضرت ما خو هغه وظیفه وکا ما خپل لور په خوب کې هم وکاته لیکن ډیر زیات په تکلیف او مشقت او مصیبت کې مبتلا ده او په عذاب کې ده. حسن صاحب تو فرمایل چې دا څه کار وکا چې خپل لور پس لګه صدقه وکا ان شاء الله د صدقې په برکت سره الله تعالی دا غنه د عذاب خوکي. چې کله را روانه شپه ونه حسن بصری رحم الله بیا خوب وکاته وکاته چې یو خشته باغ دی او پای کې یو خشته محل دی په دغه محل کې یو خشته تخ لګېدلې دی او په دغه تخ باندې یو خسته جنې ناسته ده. دی جنې د حسن سره نه پوښتنه وکړه چې اے حسن بصری رحم الله تاسو ما پیژنئ؟ حسن سره وته فرمایل چې نه زه غو تا نه پیژنم. دی جنې وته ویل زه اک جنې ما چې د کمی جنې په باره کې زما مور د تانه وظیفه غستوا چې زاغه قتل غواړم او زه هغه سره ملاقات کول غواړم په خوب کې. نو حسن صاحب ډیر زیات حیران شه او ته او فرمایل چې ستا د مور خو تاسو سره ملاقات شي او هغه خو ته په ډیر بد حالت کې په خطرناک حالت کې قتلې وي او په جهنم کې وي اوس د جنت څنګه راغی؟ هغه وته ویل وی حضرت هم د شانتی وا چې څنګه خوب زما مور قتلې زه په عذاب کې وم او ماته د اور جامع اغوستلې شوی وي او سخت په تکلیف کې وم او دا شانتی تقریبا مونږه 80000 کسان کم او بیش په عذاب کې مبتلا او د الله جل مجده طرف هم باندې عذاب مسلطو. خو یو د الله والا په دې مقبره باندې تیرې ده هغه یو ځل درود شریف ویلو او د هغه اجر او ثواب هغه مونږ ته راوبخه نو دغه یو ځل درود شریف په برکت سره الله جل مجده د 80000 کسانو نه عذاب اخواک او ټول الله تعالی وبخله. نو دوستانو د یو ځل درود شریف په برکت سره چې الله تعالی 80000 ګناهګاران معاف کوي او ګناه وته معاف کوي. نو چې انسان په ژوندانه باندې او په ژوند کې پاک علیه السلام باندې درود شریف وایي نو الله تعالی باغله څومره درجات ورکوي څومره برکات ورکوي څومره رحمتونه په نازلېږي څومره وده جنت ته آقا علیه السلام ته الله ته نزدیکېږي. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې په خپل معمولاتو کې او په خپل اسکار او اوراتو کې درود شریف خامخا داخل کو. او یو حدیث مبارک راځي آقا علیه السلام فرمایي چا چې سلزل ما باندې پورس کې درود شریف ویلو الله تعالی به د سل حاجات پوره کړي او یا حاجتونو د آخرت او در حاجتونو د دنیا. نن سبا وګوره ان انسان په ټینشن کې دی هر انسان چې کوم دی په سوچونو په فکرونو کې دی نو سل درود شریف ویلو سره الله تعالی د انسان سل حاجتونو پوره کوي او یا حاجت د آخرت او در حاجتونو د دنیا. ان شاء الله کوشش کو ډیر درود شریف چې کوم دی په اقاله سلام باندې وایو.